لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. سورة قریش مکی سیرت ہے لإلاف قریش دی وجد محبت کے دل دی قریش إلافهم دی محبت کے دل دی غی رحلت الشتاء دی سفر دی جمی سران وصویب او دی سفر دی وڑی سران فلیعبدو نپکور دو چه عبادت وکی رب هذا البيت دی رب دی دغکور الذي هغرب اطعمهم چه روزی ورکل دیتا من جوع دل وجنا وآمنهم او امن ورک دیلا من خوف دی ویرنا دی دغی سیرت مقصد داده چې قریش هر کله دی پخپلا دا منی چې دا کور خانه کعبه د بوتون کور نه دی بلکې دی الله تعالی کور دی هر کله چې تو ستا شمل مدو چې دغه بیت الله دی الله تعالی کور دی د دې کور په وجه دا امن دیر کړ شو تو ستا په تجارت کې ترقی وشوا او تو سے در وجنه بچ کړی او دا خوشولی در تنصیب کړه نو تو سے تا پکور دو چې خالص دی الله تعالی عبادت وکړي.